دا الله په نسبت باندې مقبول ترین دین دی. قرآن کې الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام. الله وی زما په نسبت باندې په دې ټولو دینونو کې الله وی ما ته خوښ دین هغه اسلام دی. او اسلام د امن دین دی، اسلام د سلامتیا دین دی، د اسلام د محبت پیغام ورکي، اسلام د مینې د محبت او د امن پیغام ورکي. بل ځای کې قرآن کې الله فرمای ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منهم. الله وی څوک چې د اسلام نه ما سوا بل یو دین تلاش کوي فلن يقبل منهم، الله وی هرگز بر دین دا نه قبلیږي. الله وی زما په نسبت باندې قبول ترین دین چې دی هغه اسلام دی. او بشک دا اسلام دا ډېر ښکلی مذهب دی، ډېر ښکلی دین دی اسلام. او بل حدیث مبارک کی راضی رسول الله مبارک فرمایلی من تشبه بقوم فهو منهم. وی څوک چې د اسلام نه ما سوا د بل قوم سره مشابهت لري، څوک چې د مسلمانانو نه ما سوا د بل قوم سره مینه لري فهو منهم، دا د هغې قوم د ډلې نه دی. او بل یو حدیث کې راځي المرء مع من احب الیه. وی سړی به د قیامت په ورځ د هغه چا په ډله کې پاسي چې د چا سره په دنیا کې مینه او محبت وي. په دنیا کې د مسلمان سره مینه محبت وي، د مسلمان عظمت ته په زړه کې پروت وي، نو په آخرت کې به د مسلمانانو په ډله کې پاسي. او کنه په دنیا کې د کافر سره د عیسائی سره د یهودي سره مینه وي، نو بیا به په آخرت کې هم څه دی د کافر او د یهودو په ډله کې به پاسي. الله دې متې بچو ساتي. قرآن کې بل ځای کې الله فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. الله وی اے مؤمنانو، کامل او اکمل خطاب د الله د طرف نه دا مؤمنانو ته دی په واسطه د رسول الله مبارک سره. الله وی اے مؤمنانو تاسو یهود او نصاراو سره دوستی مکوي. الله وی دوستی مکوي وسره. بل ځکه الله فرمایي وی تاسو دا یهود نصارا کفار دا په دوسته منی سي ګوري. الله وی دا ګور ډیر ندبار دي. الله وی دا په خپل منځ کې دا یهود نصارا یو دي ګوري. اتا ته اسلام ته د مسلمان خلاف دا ګوري یو دي. الله وی اولیاء منهم بعضهم اولیاء بعض. الله وی دا د یو بل سره ګوري یو دي. الله وی دا یهود نصارا دا د یو بل سره مینه کوونکي دي ګوري. وې مسلمان الله وې مسلمان ګوري ته ځان بچ ساته. تفسیرونو لیکلي دي چې دا الله د طرف نه من مسلمانانو ته الحمدلله کامل او اکمل دین را رسیدلی. کامل او اکمل دین. په دې دین کې هیڅ کمی نشته. په دې اسلام کې ګوري اے د ماشوم د پیدایش نواله د پیدایش نواله تر د وفات پورې چې څومره ضرورت دي، مثال څه مسائل د دین پیښیږي هغه ټول موږ او تاسو ته څه دی دین اسلام بیان کړي دي. دا ټول ضرورت چې دي کم چې د الله احکامات دي د رسول الله مبارک طریقې دي هغه ټول د دین اسلام کې څه دی الله تعالی هغه موږ ټول ته څه دی هغه واضح کړي دي. او دا نور دینونه نه دي، باطل دینونه چې دي باطل دینونه دا ګورې ناتمام دا ټول دا ګورې ټول څه دي باطل دي. دې کې هیڅ پوروالي نشته. واحد دا دین اسلام دا داسې دین دی چې دا مکمل پوره دی. او الله قرآن کې مو یې رسول الله مبارک په ژبه باندې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. الله وی رسول الله مبارک ته رسول الله مبارک د حجۃ الوداع په موقع باندې دا خطاب یو کوی. الله وی ما تاسو له پوره دین درکړی دی. الله وی ما تاسو ته پورا اکمل او مکمل دین اسلام مې درکړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وی ما تاسو له دین اسلام څخه غوړه کړی دی. ګورې چې ماشوم پیدا شي نو اسلام سوی اسلام دا وی چې ماشوم پیدا شي نو ښه مزیدار په اومه ورځ ورله نوم کېده.
په اوومه ورځ ورله که هلک وي نو عقیقه ورله وکړه وسلې کېږي 2 چیلې حلال کړه که جینۍ وي نو 1 چیلې به حلالې دا د چا حکم دی دا د رسول الله مبارک فرمان دی چې وسلې کېږي دا اسلام موږ ته ښودلی دی اوس د دې په مقابل کې یهود څه کوي یهودو کې چې کله ماشوم پیدا شي نو دا سر ورله ټول تک سور کی یهودو کې چې ماشوم پیدا شي نو سر ورله تک سور کی په رنګ باندې نو حضور علیه السلام فرمایي او هغیم چې د یهودو کې چې کله ماشوم پیدا شي نو په 2 ورځ ول هغیم عقیقه کوي رسول الله مبارک وی تاسو د یهودو خلاف اوچلیږئ وی چې ماشوم در کره پیدا شي سر ورله مسور کوه حضور علیه السلام وی چې ماشوم پیدا شي وی په 2 ورځ ورله سرکلی وکړه سر ورله وخرایا او نوم ورله کېږده او د دواړو جهانو سردار وی دا سر ورله په خوشبو سره څه دی په سر ورله معمولي خوشبو لګو عطر وي عود وي دا ورله په دې سر ولګوه او د یهودو مخالفت کوي د دواړو جهانو سردار وي بیا چې کله اسلام موږ ته ګوره دام ښودلی دی ماشوم بچی دی لوی شو بلوغ ته ورسېدلو د 7 کالو شو اسلام وی رسول الله مبارک وی ولده ته د مانځه حکم کوه وی د مانځه حکم ورته کوه ځان سره جومات ته بوځه چې بیا د 10 کالو شي نو اسلام موږ ته وی چې کله ماشوم بچی دی مونځ نه کوي نو پلار به ورته تأدیبا داسې سزا به نه ورکړي چې خپې لاس ورله مات کړي تأدیبا به ورته وي لږ معمولي زوره نه به ورته ورکړي چې بچی مونځ کوه که نه قار به ورته کوي دا په پلار مور باندې لازم دی په هر مشر لازم دی چې ماشوم د 10 کالو شي نو مور پلار له پکار دی چې دته تأدیبا بیا وي چې شاو بچی مونځ له لاړ شه زورونه غوندې به ورله څه دی په دې بیا ورکوي او ګوره چې کله وفات شي انسان واده چې کوي واده شریعت موږ ته څه وایي زوی د غټ شولو واده ورله کې نکاح ورله وکاول د نکاح نه پس چې وستی کېږي شریعت وی ولیمه پې ورکه روټۍ پې ورکه د نکاح نه پس چې دی ولیمه چې دی دا مستحب ده موږ خلک اکثر غلطي کوو نکاح وروسته وکړو روټۍ مخکې ورکړو روټۍ به مخکې نه ورکې اول نکاح وکړه د نکاح نه پس چې دی بیا څه دی ولیمه ورکوه نو دا مستحب ده په خبره پوه شوې او دا نور رواجونه دا ډنګه ډونګه یا داسې دا نور دا اوربلې شولې یا دا نور دا پزول رواجونه دا ټول د یهودو رواجونه دي دا ټول د نسوارو رواجونه دي یا پکې دا باجې وال یا دا نور لړل ته دا ټول د یهودو رواجونه دي ګورې جی یو حدیث مبارک درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته لاړو چې مدینې ته لاړو نو دا محرم میاشت وه نو په محرم په دې میاشت کې په 10 محرم باندې د مدینې منورې په اطرافو کې چې کوم یهود پراتو هغې روژه نیولې وه روژه رسول الله مبارک ته تپوس کوي تاسو دا روژه ولې نیولې ده یهودو روژه نیولې وه ښه روژه نیول ښه کار دی لکه چا نیولې وه یهودو نیولې وه رسول الله مبارک ته تپوس کې تاسو ولې روژه نیولې ده وایي دا وي موږ د حضرت موسی علیه السلام چې هغه ته الله تعالی په دې 10 محرم باندې د فرعون نه نجات ورکړو فرعون الله غرق کړو نو موږ د دې وجې نه څه دی روژه نیسو نو حضور علیه السلام صحابو ته حکم وکړو وی تاسو هم روژه ونیسئ تاسو هم روژه ونیسئ خو که بل کال له نه دی بل کال له وی که زه ژوندي ومه نو بل کال له به بیا موږ 2 روژې نیسو څو به نیسو 2 به نیسو ځکه چې یهود یوه روژه نیسي یوه او موږ مسلمانان یو رسول الله مبارک وی موږ به د یهودو مخالفت کوو څه به کوو د یهودو مخالفت به کوو نو حضور علیه السلام وی موږ به یا 9 او 10 نیسو یا به 10 او 11 به نیسو موږ به 2 روژې نیسو د څه د وجې نه لکه چې د یهودو سره یو شانوالی رانشي یهودو سره یو شانوالی رانشي ګور روژه عبادت ته عبادت اهم عبادت ته او حضور علیه السلام د یهودو د مشابهت نه د ځان بچکولو د وجې نه حضور علیه السلام وی د هغې دغه مخالفت یې کول وي څو روژې به نیسو 2 به نیسو پیغمبر علیه السلام د یهودو څه دی ډېر مخالفت کړی دی ولې کړی دی لکه د یهودو مخالفت ولې ځکه چې کله په مکه مکرمه کې رسول الله مبارک او
نو د یهودو د لاسه پیغمبر علیه السلام ډېر تنګ د مکی مشرکانو د لاسه ډېر تنګ خو ډېر سازش او منافقت به پکې چا کو دا به پکې یهودیانو کو چا به کو یهودو به کو واورئ جي پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبري میلو شوله نبوت ورته میلو شلو الله ورته وی اوس دا پیغمبري دا نبوت دا قرآن دا دعوت دا خلکو ته ورسوه رسول الله مبارک لګیاو دعوت پې کولو نو هلته د مکې مشرکانو به دا ویل وی ته زمونږ د خدایانو بد مه وایه څه به یې ورته ویل که وی ته زمونږ د خدایانو بد مه وایه وی تا خپل دین زمونږ خپل دین خو دې خوا به چې یهودو کتل که نه یهودو چې یاره دا خو د دې پیغمبر ملګري زیاتیږي د پیغمبر ته ترقي میلاویږي نو یهودو به پټ سازش کو کتابونو لیکلي کتابونو څه سازش پې کولو واوره ای د دې یهودو دوه غټ مشرانو یو کعب بن اشرف یو ابی بن خطب دا غټ غټ مشرانو د یهودو دا رالل مکې مکرمې ته چې مکې مکرمې ته راغلل نو د مشرکانو غټ غټ سردارانو هغوی سره میلو شول چې ورسره میلو شول د یهودو د مکې مشرکانو ته وی دا پیغمبر ملګري ګورې زیاتیږي دی به در باندې بیا بادشاهي کوي د ده خلاف ودرېږئ واوره د مکې مشرکانو ورته وی موږ به خلاف ودرېږو یهودو ورته وی موږ به درله پیسې هم درکو څه به ورته پیسې به درکو موږ به درله سامانونه درکو خو تاسو د دې پیغمبر خلاف ودرېږئ د هغې نه پس د مکې مشرکانو د یهودو ته وی زمونږ په تاسو اعتماد نشته چا ورته وی لکه د مکې مشرکانو ورته وی ښه کافرو په یو بل کې په یو بل اعتماد نشته د مکې مشرکانو ورته وی زمونږ په تاسو باندې ای یهود اعتماد هم د باندې نشته تاسو مونږ سره څه وعده وکړئ نو هله به مونږ څه دي تاسو سره اتحاد کوو د رسول الله مبارک خلاف نو پیغمبر علیه السلام خلاف سره دا دواړه یو ځای شول هلکه بس ته کښېنه که نه یار ټوله توجه خرابه کړي سمورونه مړه ټوله بار ګرمۍ ته ناست دي دا خلک سمې وي نو دا یهود او مشرکان دا یو ځای شول چې یو ځای شول دا یهود نو مشرکانو یهودو ته وی تاسو به موږ ته قسم خورئ او قسم به راته داسې خورئ چې زموږ بوتانو ته به سجدې کوئ ښه یهودو ته وی نو اله به موږ د ستاسو د اتحاد ومنو اله به موږ د ومنو چې تاسو د رسول الله مبارک خلاف یې نو د یهودیانو دا غټ مشران رالل کعب بن اشرف او ابی بن خطب راغی او د مکې د مشرکانو بوتانو ته سرونه ښکته کړل د چا خلاف د رسول الله مبارک خلاف چې د پیغمبر علیه السلام خلاف یې سرونه ښکته کړل نو دی سازش جوړ کړلو رسول الله مبارک د مکې نه بهر کړلو هغه لاړو مدینې ته چې مدینې ته لاړو خپل عرض نه راځم چې دا یهود دومره مکار دي چې د پیغمبر علیه السلام خلاف خپل دین پرېښودلو او بوت ته یې څه دي سر ښکته کړو د یهودو دا دومره مکار خلک دي نو الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الله وایي مؤمنانو الله وایي مسلمانانو د یهودو سره دوستاني مه ساتئ الله وی د یهودو سره تعلقات مساته نن سبا مونږ خلک څه کوو واوره کنه چې کم کار یهود وکي نو مونږ یې دلته په خپل ځان کې زر راولو چې کم کار نسواره عیسایان وکي نو مونږ یې زر په خپل بدن کې راولو چې کم رسم او رواج یهود وکي عیسایان وکي دلته یې مونږ هم سبا کوو واوره دا باجې وال دا په دې 14 اګست په دې ورځ باندې د ماشومانو غټو تاسو نه یادم په چوک تېرېدم غټ سړی او دونه باچې اخیستې وه او پانګولې نو ورنږدې شوم ورته ورنږدې شوم مل ظالم بچیا ته خو غټ سړی وایي 14 اګست دی که نه مل د 14 اګست په مقصد پوهېږي په دې پوهېږي زمونږ دا ملک په باجا ازاد شوی دی یا زمونږ دا ملک زمونږ د ازادي باجو ته پاتې شوه یا زمونږ د ازادي ډمتوب ته پاتې شوه دومره په حاشي دومره عریاني دومره عجیبه لباس د زنانو د هلکانو دا د ټول رسمونه د چا دي دا د یهودو دي دا د غیرو رسم دی ګورئ دا د عیسایانو رسم دی او د رسول الله مبارک فرمان دی من تشبه بقوم فهو منهم کم سړی چې د کم قوم مشابهت اختیار کی
ویل دی د هغې د ډلې نه دی. په خبره باندې پوه شوې؟ یو واقعه درته بیانوم خو لږ ویښ ورته کښېنه. زمونږ د دې تبلیغي علماو یو عالم دی، اوس وفات دی، دا مشران به پیژني، مولانا عمر پالنپوري رحمه الله. دا مولانا عمر پالنپوري رحمه الله د ده یو کتاب دی، بکري موتی ورته وایي. په پښتو کې هم دا کتاب شته، خورې ملغلرې. په دې بکري موتی کې ما یو واقعه کتله. په هغې کې دا واقعه وه چې په هندوستان کې انډیا چې ورته ویل کېږي، هر کال چې کله زمونږ څنګه د مسلمانانو اختر وي نو داسې د هندوانو مختر وي. خو زمونږ د مسلمانانو اختر داسې چې ورکوټ اختر وي او غټ اختر وي، او د هندوانو اختر داسې هغې ورله یو خپله ورځ ټاکلي وي، او په دقې ورځ باندې دا هندوان ټول را یوځای شي او سرنګونه یې تیار کړي، سره شنه زیړ دا رنګونه یې تیار کړي، په یو بل باندې دا رنګونه اولي، دا د هغې اختر وي. دا ټول هندوان یو ځای ته راټولېږي. نو د هندوانو دا اخترو د هندوان لګیا دي په یو بل باندې رنګونه ویشتل. نو په دې کې یو مسلمان بزرګ ورغه، مسلمان بزرګ، دا د مولانا عمر پالنپور رحم الله په کتاب کې مې دا سار ولیدل. یو مسلمان بزرګ چې دی هغه هم په لار روانو. نو که تاسو خیال کړي نو دا هندوستان والا دا خلک دی پان ډېر خوري. پان پیژنئ که نه؟ دی څه دی؟ پان ډېر خوري. مسلمانان هم خوري، اکثر لا ټول پکې خوري. دا خولې تکه سره نیولې وي پان، دا رزقا قبیح شی دی. نو دا مسلمان بزرګ خوله کې پان اچولې دی، پان یې خوړو، او دی خوا هندوان لګیا دي په یو بل باندې دا رنګونه اچي. د هغې د اختر ورځ وه. دا مسلمان بزرګ دی داسې روان دی او د خولې نه د پان هغه لاړې او هغه پان یې راوویستلو. داسې یو خر ولاړو، خر، او د خر د پاسې داسې وویشتل. خو په دې نیت یې وویشتل وایي د هندوان هم په یو بل رنګونه ولي، وی راشه زه به د پان دا رنګ نه دی دا سوروالی، دا به زه په دې خر اولم. په خبره پوه شوې؟ نو مشابهت یې چا سره وکړو؟ هندوانو سره. چا سره وکړو؟ هندوانو سره. او اوس لکه مسلمانو ښه. نو چې کله دا مسلمان وي مړ شلو، وی چې مړ شو، وی سروزې پس چا په خوب کې ولیدم، وی چې په خوب کې ولیدو وی دی په عذاب کې ګرفتار، عذاب کې ګرفتار وي. تپوس ته په خوب کې کوي چې لکه دا ولې ته په عذاب کې ګرفتار یې؟ ته خو ډېر بزرګ وي، ستا خو ډېر ښه حولیه وه، ستا خو ډېر ښه اخلاق، تا خو به ډېر منځونه کول، دا ولې ته په عذاب کې ولې ګرفتار یې؟ وی نور تپوسونه رانه مه کوه، خو صرف او صرف د هندوانو مشابهت مې کړو چې د خر د پاسه مې د خپلې خولې نه د پان هغه لاړې راوویشتلې او په دې خر مې داسې وویشتلې. ما وی چې راشي هندوان هم په یو بل دا رنګونه ولي، نو زه به په دې خر اولم. وی د دې د وجې نه الله رانیولم چې تا ولې د هندوانو مشابهت کړی دی. الله دې امان وکړي. په خبره باندې پوه شوې؟ نو من تشبه بقوم فهو منهم. کم سړی چې د کم قوم مشابهت اختیار کړي نو دی به د هغې د ډلې نه وي. هلکه موږ مسلمانان یو، الحمدلله. موږ به د مسلمانۍ د خپل پیغمبر طریقې به خپل ځان کې راولو. موږ به څه دی د کفار او د یهودو طریقې به نه راولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله چې د صحابه کرامو تعداد زیاتېدو، مسلمانان زیاتېدل، نو د هغې کورونه داسې لرې لرې پورې رسېدل. نو چې کله د مانځه ټیم شو، واوره د مانځه ټیم، نو اوس خو موږ د مانځه ټیم شي، نو موږ هلکه څه کوو؟ اذان کوو که نه؟ څه کوو؟ لکه اذان کوو که نه؟ الله اکبر وایو. نو اول کې دا اذان نو ګورې ښه، په دې ځان پوهې کې اول کې دا اذان کول دا نو. نو رسول الله مبارک ته صحابه کرام کېناستل چې حضرت چې کله د مانځه ټیم شي نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دا د مانځه ټیم دی، دا به څه کوو؟ نو رسول الله مبارک صحابه کرام کېنول، وی کېنه چې مشوره وکړو. نو یو صحابي پاسېدو، وی حضرت چې کله د مانځه ټیم شي نو بره د غره طرف ته به خیجو، یو کس به خیجي او د غره د پاسه به اور به بلی اور. نو چې کله د غره د پاسه اور بلیږي نو خلک به دا اور د لرې نه ویني
نو بیا به دا خلک به راجمع کېږي پوهېږي به چېرې دا د مانځه ټیم دی په دې خبره پوه شوې څه به بلوي لکه اور به بلوي رسول الله مبارک ورته نه وی اور بلول دا خو د آتش پرستو سره مشابهت دی وی نه دا به نه کوو بل یو کس پاسېدو وی حضرت وی د غر سر ته به خیجو یو کس به خیجي او بیګل پیژنې دا چې د خلکو په دې 14 اګست کې دا بیګلې والې دا ځانونه شرمولي پیژنې که نه دا باجې وی یو بیګل به پیدا کو غر سر ته به خیجي او دا بیګل به وخي خلک به آواز اوري نو پوی به شي دا خلک چې دا د مانځه ټیم دی رسول الله مبارک وتی نه نه دا بیګل واله ویل دا د یهودو طریقه ده وي نه نه په خبره پوه شوې څه یې ورته وي دا د یهودو طریقه ده بل یو صحابي پاسېدو وي حضرت وی داسې به کوو چې د غر سر ته به یو کس کیږي یا به په کورونو باندې ګرځي او دا به وي چې الصلاة قائمون الصلاة قائمون نو دا آواز به کې چې لکه جمع ټیم نږدې دی یا جمع ودرېدله نو خلک به مانځه ته راځي رسول الله مبارک وی نه دا طریقه مې نه ده خوښه وي دې کې مشقت ډېر دی پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام پاسېدل او په دې سوچ او فکر کیو چې داسې څه طریقه اختیار کو چې دا خلک د مانځه دپاره خبرېږي او خلک مانځه له راځي دا مخکې نه ګورې دا بانګونه ویل دا مخکې نو د شپې نه چې دی یو صحابي خوب ویني او خوب کې دا لیدل چې د اسمان د طرف نه یو فرشته را کوزېده او هغه فرشتې سره لاس کې یو شپېلې وه دا صحابي په دې خوب کې د فرشتې ته وی دا تا سره په لاس کې څه دي دا فرشته وتې دا شپېلې ده وی په دې څه کې وی ته تپوس ولې وکړو دا صحابي خوب کې د فرشتې ته وی مال دا شپېلې راکه چې کله زمونږ د مانځه ټیم راځي زه به دا شپېلې وخم خلک به خبرېږي او مونځ له به راځي فرشته ورته وی خوب کې وی د دې شپېلې نه درته ښه الفاظ وښیمه وی د دې نه به کوم ښه الفاظ ما ته وښایه که نه نو په خوب کې ورته دا فرشته وی په اوچت ځای باندې به ودرېږي او دا الفاظ وایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اذان د الفاظ ورته ټول وښودل واوره خوس چې څنګه سحرې مونځ له رسول الله مبارک راغی صحابه کرام هم رالل پیغمبر علیه السلام د سلام نه پس به دا طریقه وه د مونځ نه پس چې صحابو ته به مخ راواړو وی که تاسو کې بېګا شپه چا که څه خوب لیدلي نو ما ته ووایي چې تعبیر یې درله درکړم دغه صحابي پاسېد وي حضرت ما خو بېګا داسې خوب لیدلی چې فرشتې راته په خوب کې د اذان الفاظ وویل رسول الله مبارک ورته وی قسم په الله چې ما هم داسې خوب لیدلی دی بل صحابي پاسېد وي حضرت ما هم داسې خوب لیدلی څومره صحابه چې ناست وو ټول وي حضرت مونږ هم دقه شانتې خوب لیدلی دی رسول الله مبارک وی نه به د یهودو مشابهت کوو چې شپېلې وخو نه به د آتش پرستو مشابهت کوو چې اور بلو نه به داسې چغې وخو نه به غره ته خیجو بلکې په اوچت ځای به ودرېږي یو صحابي او هغه به د اذان د الفاظ به وي په دې خبره پوه شوې نو رسول الله مبارک په کوم شیز کې د یهودو مخالفت وکړلو په شپېلې وخلو کې په څه کې لکه په شپېلې وخلو کې نه حدیثو کې راځي حضور علیه السلام ورته ویل صحابو ته وی دا شپېلې وخل بیګل وخل دا د یهودو طریقه ده او زمونږ مسلمانانو غټو غټو هلکانو زنانو هم پکې جینکو هم هلکانو هم او وروره دا په 14 اګست کې شپېلې اغستې 200 روپۍ په جومات کې نه ورکوي او په 500 په 600 شپېلې اغستې دا حرامې پیسې وي حرامې چې حلالې په جومات به لګي په مدرسه به لګي ستا په اولاد به لګي ستا په بیبي به لګي او چې حرامي نو په شپېلې به لګي لږ سات پس په تړ ماته به شي خبره پوه شوې بله وورجي رسول الله مبارک اول د ابتدا د اسلام کې د صحابو د مونځ داسې طریقه وه چې کله به مانځه ته ودرېدل نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته دا آداب ښودلي چې د مانځه په دوران کې به ډډه نه وښی څه به ډډه به نه وښی او یهودو په مانځه کې څه دی ډډې وښلې څه به یې کول ډډې به یې وښلې چې یهودو به کله مونځ کولو نو په مانځه کې به یې ډډه وښله داسې
نو حضور علیه السلام صحابو ته وی د یهودو مخالفت به کوو، ویل تاسو به په مانځه کې څه دی ډډه به نه وخې بغیر د څه عذر نه. په خبره باندې پوه شوې؟ بله دا وره رسول الله مبارک دا فرمان دی چې کله د ستاسو په کور کې اولاد پیدا شي ماشوم، نو تاسو ورله په 9مه ورځ باندې سرکلي وکړي، او یهودو کې چې کله ماشوم پیدا شي نو هغې ورله په 9مه ورځ باندې څه دی دا سر ورله په تک سور رنګ باندې څه دی سور کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی ویل تاسو د یهودو مخالفت وکړئ چې یهودیان ورله دا سر په رنګ باندې سور کوي، وی تاسو ورله سر څه دی دا ورله کټا کې په 9مه ورځ به ماشوم له څه دی سرکلي کې په 9مه ورځ باندې وی دا ورله څه دی کټا کې، ځکه د یهودو مخالفت وکړئ. او الله په قرآن کې وی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، الله وی مؤمنانو یهود او عیسایانو سره دوستی مکوي، او کم سړی چې د کم قوم مشابهت اختیاري نو تاسو ته مو ویل چې دی به د هغه په ډله کې پاسي. وورېجي بس اخیری واقعه بیانوم به بیا دعا کوو خو لږ ویښ کښېنئ. زمونږ د دې دین په علماو کې یو عالم تیر شوی دی، د هغه نوم دی مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله. څه شی لکه لږ راسره ووایه لږ تیز ووایه. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله ډېر لوی عالم او ډېر لوی فقیه انسان تیر شوی دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په خپل کتاب کې د مدینې منورې د یو بزرګ واقع لیکلی ده. ووره د مدینې منورې د بزرګ واقع داسې لیکلی ده چې په مدینه منوره کې یو عالم و یو بزرګ و. هغه عالم بزرګ ډېر متقي ډېر پرهیزګار انسان و چې کله دا عالم دا متقي پرهیزګار انسان وفات شو نو په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې جنازه وشوله. کوم ځای کې جنازه وشوله؟ که مسجد نبوي کې. چې په مسجد نبوي کې جنازه وشوله بیا یې ښخ کړلو په جنت البقی کې. جنت البقی مسجد نبوي ته مخامخ مقبره ده چې 10,000 صحابه کرام پکې دفن دي. 10,000 صحابه کرام په کوم ځای کې ښخ شوله؟ لکه جنت البقی کې. ووره جي هلته د سعودي دا حکومت دا قانون دی، من خلق دلته چې دی یو پیره قبر وباسو بس په هغې کې څه دی هغه مړی پروت وي، هلته څه حساب وي، هلته چې دی نو بیا څه طریقه ورسره وکړي هغه هډوکې مډوکې د انسان هغه یو شي ته لرې کړي، بیا پکې څه دی سبا پکې بل مړی ښخ کړي. که چا په سعودي کې مسافري کړي هغې ته پته لګي څه وخت پس داسې کوي. نو څه وخت پس چې دی او بل دا د جنت البقی دا مقبره دا ډېره محدوده ده، وړه مقبره ده، دومره غټه نه ده. او بله دا که تاسو هلته وخت تیر کړي یا څوک عمرې حج لتلي نو د هر مانځه نه پس څه دی کله د 2 کسانو کله د 3 کسانو کله د 5 کله د 10 کسانو څه دی جنازې کېږي. څوک وفات شي راوړي هلته حرم کې به څه دی جنازه کېږي. نو هلته هغه مقبره محدوده ده. مولانا اشرف علي تانوي رحم الله لیکلی دي چې سروزې پسې بیا هم په جنت البقی کې یو قبر یې کنه د دې بزرګ سړي د قبر سره خوا کې نو د ده د قبر له حد چې دی هغه پرېوتو. چې د قبر له حد یې پرېوتو نو خلکو ورله بیا د له حد سمولو چې وی کتل د بزرګ په ځای پکې د فرانس یو زنانه پرته وه. د څه شي لکه د فرانس زنانه دی پکې دفن کړی څوک ولکه بزرګ یې پکې عالم یې پکې دفن کړی پرته پکې بیا څوک ولکه د فرانس زنانه. نو دی او دا د حج ټیم و د حج موسم د فرانس نم خلک حج د پاره راغلی خبره خوره شوله، خبره خو زر خورېږي، خبره خوره شوله چې لکه د پلانکي بزرګ په قبر کې خو زنانه راووتله بزرګ پکې نشته. خلک حیران شول چې دا څه معامله ده، دې قبر کې خو بزرګ ښخ اوس پکې بزرګ نشته، د فرانس زنانه پکې پرته ده، دا څه حساب دی؟ خبره خوره شوله. اقا حج دوران کې چې کم د فرانس خلک راغلو هغې هم وکتل چې دا زنانه دا خو زمونږ د فرانس ته دا اوس مسلمانه شوې ده، دا دلته په دې قبر کې څنګه پرته ده؟ د سعودي خلکو ورته ویل چې په دې قبر کې خو مونږه پلانکې بزرګ ښخ کړی دی. هغه بزرګ څه شولو چې کله دا د فرانس خلک لاړل خپل ملک ته، چې ملک ته لاړل هلته د هغه زنانه قبر چې دی هغې هغه رشتهدارو ته ویل چې د ستاسو زنانه لاس چې دی
اخو په جنت البقیع کې په مقبره کې پروت دی. هغې وی ته دا تاسو څه وایې چې خبره یقیني شوله دلته دي چې په فرانس کې د زنانه دپاره کم قبر کنولی و، دا زنانې چې دفن کړې وه چې هغه قبر یې وله کولو کړو چې ویې کتل هغه عالم بزرګ په دغې قبر کې پروت و. په کوم ځای کې لکه په فرانس کې. ښخ شوي کوم ځای کې و لکه په جنت البقیع کې. جنازه پې کوم ځای شوې وه په مسجد نبوي کې. او بیا لاس چرته پروت و په فرانس کې. او ګوره زنانه خخه شوې په فرانس کې وه، لاش بیا کوم ځای کې پروت و په جنت البقیع کې. علما د سعودي علما دا ټول علما حیران شو. خلک حیران دي چې دا لاش د سعودي نه د جنت البقیع نه فرانس ته څنګه لاړو، د فرانس نه لاش دلته څنګه راغی. تفتیش شروع شولو. خبره دې ته ورسېدله چې د دې بزرګ چې کومه بیبي وه علما رالل هغه بیبي نه په پرده کې تپوس وکړو. دا راته ووایه چې ستا د دې خاوند اعمال څو، ستا د دې خاوند څه عمل و. د ښځې ورته وي چې زما خاوند خو ډېر بزرګ و، مونځونه به هم کول، تلاوتونه به هم کول، مثال هر څه به یې کول. نو دی ورته وي د علما ورته وي چې داسې یو عمل یې مونږ ته وښایه چې هغه بد عمل و، بدو اعمالو کې د ده کم خراب عمل و. نو دی بیبي ورته وي ویل د ده نور اعمال سم و، خو صرف یو عمل یې دا خراب و، صرف د خولې نه دا یو خبره یو ځل د خولې نه وتې وه. ویل به چې ښه مذهب خو د یهودیانو دی. څه به وي چې ښه مذهب د یهودیانو دی، چې سړی نه پکې د لامبلو ضرورت شته نه پکې د بل څه ضرورت شته. وي ښه مذهب خو د یهودیانو دی، او موږ مسلمانان خو بس لامب او پلانکي ډینګرې. تاسو پې ښه پوه شئ د خولې نه یې څه ختي وي ښه مذهب د یهودیانو دی. الله ورسره څه وکړل، جنازه په مسجد نبوي کې شوې وه، ښخ شوي په جنت البقیع کې. الله هغه لاش یوړلو د یهودیانو ملک ته. او هغه کومه زنانه چې په جنت البقیع کې د هغې لاش پروت و، د هغې متعلق چې کله معلومات واغستل ویل دا زنانه دا یهودړه وه، یهودړه، او یو 2 ورځې مخکې مسلمانه شوله. او دا به ویل چې زما د مسلمانۍ سره ډېره مینه ده، د اسلام سره مې ډېر محبت دی. الله ورله کوم ځای نصیب کړو؟ جنت البقیع ورته الله نصیب کړو. نورونو عرض مې دا دی چې کوم سړی د انګریز سره مینه لري، د یهود سره مینه لري، نو من تشبه بقوم فهو منهم. د رسول الله مبارک فرمان دی چې دا سړی به هم د دغې ډلې نه به وي. او بل حدیث دی المرء مع من احب الی. چا چې په دنیا کې د کومې ډلې سره محبت وکړلو آخرت کې بل دی. که تا وویل چې انګریز ښه خلک دي، انګریز ته به ښه نه وی. الله وی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. الله وی انګریزانو ته ښه مه وایه، الله وی یهود ته کافر ته ښه مه وایه. ښه وي چا ته ووایه؟ لکه مسلمان ته وایه. نو مینه محبت په چا سره لرو وایه؟ مسلمان سره. د انګریزان د حسن نه که ډېر هم ښایسته شي، دا مخ به تک سور وي، بدن به ښه مضبوط وي، خو په زړه کې ایمان نشته. بل طرف ته یو سقاشي بړ مسلمان چې نورې هېڅ اعمال نشته، خو په زړه کې لا اله الا الله موجود ده. الله ته کم خوښ دی وایه؟ دا لا اله الا الله والا خوښ دی. اگر که د انګریز سره مال دی، اگر که د یهودي سره مال دی، او الله ته کم خوښ دی د کلمې. خدای دې دا مسلمانی نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله